وایي سپرلو زما د وطن ښکلو ته دعا کړې ده، سپرلو زما د وطن ښکلو ته دعا کړې ده، نورې دنیا خو هم د دې ښایست نغلا کړې ده. دا پښتونخوا د دا د مینې د سندرو کور دی، دا پښتونخوا د دا د مینې د سندرو کور دی، زرګونه کاله کافرو دلته ګډا کړې ده. د غونډې په دې برخه کې ښاغلي بهرام خان حنیفي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي. وای د بېوسۍ دغه جمود به ماتوو ملګرو، د بېوسۍ دغه جمود به ماتوو ملګرو، د وس له کوره به غوا اخلو په مخه به ځو. د بېوسۍ دغه جمود به ماتوو ملګرو، د وس له کوره به غوا اخلو په مخه به ځو. او موږ به د سترګو په کچکول کې زړه خیرات ورکوو، موږ به د سترګو په کچکول کې زړه خیرات ورکوو، موږ به د هرې ښکلا، موږ به د هرې بخښنه غواړم، وایي موږ به د سترګو په کچکول کې زړه خیرات ورکوو، موږ به د هر ښکلي بلا اخلو په مخه به ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ادبي چینې په تالار کې راغلو ډېرو درنو او محترمو د درون صدر صاحب او ښاغلی محمد ایاز صاحب، معذوریار صاحب، ښاغلی لیوال صاحب، همچنان ټول راغلي مېلمانه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې ملګرو پر ستر مبارز محمد ابراهیم ارمان باندې شعرونه لیکلي وو، ما مې څلوریزه لیکلې ده. هغه څه په دا شان ده، وایي د همت غر و ستر انسان و ارمان، د همت غر و ستر انسان و ارمان، زموږ د هیلو ترجمان و ارمان. د همت غر و ستر انسان و ارمان، زموږ د هیلو ترجمان و ارمان. او د پښتنو د قافلو سالارو، د پښتنو د قافلو سالارو، د افغانانو د زړه توان و ارمان. لکه څنګه چې شاعرانو سپرلي ته شعرونه لیکلي دي، نو ما داسې د مایوسۍ په ډول باندې سپرلي ته یو شعر لیکلی دی د ټولو ملګرو په اجازه. وایي د غریبۍ او بېوسۍ سپرلی به څنګه لمانځو، د غریبۍ او بېوسۍ سپرلی به څنګه لمانځو، وایه د داسې بېکسۍ سپرلی به څنګه لمانځو، د غریبۍ او بېوسۍ سپرلی به څنګه لمانځو، وایه د داسې بېکسۍ سپرلی به څنګه لمانځو. او بل شعر یې دی، وایي چې په یوه کور کې پراته وي راته غبرګ شهیدان، چې په یوه کور کې پراته وي راته غبرګ شهیدان، ورته یتیم وایي سلګۍ سپرلی به څنګه لمانځو. وایي چې په یوه کور کې پراته وي راته غبرګ شهیدان، ورته یتیم وایي سلګۍ سپرلی به څنګه لمانځو. او بل شعر دی، وایي دوی د لیوانو په شان زموږ په وینو وپړسېدل، دوی د لیوانو په شان زموږ په وینو وپړسېدل، پر موږ د ړنګه دنیاګۍ سپرلی به څنګه لمانځو. وایي دوی د لیوانو په شان زموږ په وینو وپړسېدل، پر موږ د ړنګه دنیاګۍ سپرلی به څنګه لمانځو. او وایي هغه زموږ د کلي شپون هم رانه مین وخوړی، هغه زموږ د کلي شپون هم رانه مین وخوړی، اوس راته څوک وایي شپېلۍ. وایي هغه زموږ د کلي شپون هم رانه مین وخوړی، اوس راته څوک وایي شپېلۍ سپرلی به څنګه لمانځو. او مقطع عرض ته وایي حنیفي څه سوه هغه ښکلي با احساسه زلمیان، حنیفي څه سوه هغه ښکلي با احساسه زلمیان، خاورو یې وخوړې ځوانۍ سپرلی به څنګه لمانځو، خاورو یې وخوړې ځوانۍ.